مهم خبر کرزي د کرکټ ملي لوبډلې او هیواد ته د راشد خان لاسته راوړنې ستایلې دي. بلخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي هم بیا هم راشد خان ته د واده مبارکي هم ویلې ده. دوستانو راځئ جزئیات را سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره ختمي یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. پخواني ولسمشر حامد کرزي کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ځلانده ستوري راشد خان سره لیدلي دي. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د کرکټ ملي لوبډلې ته د راشد خان لاسته راوړنې او ویاړونه ستایلي دي. پخواني ولسمشر راشد خان ته د واده مبارکي هم ویلې ده. راشد خان تیره اونۍ کابل کې واده وکړ چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. ګران دوستانو دا و د نور چمشه ویډیو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې ښه وخت ولرئ.